د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسلکی مرستیال شیخ محمد فقیر محمدي غزنی ولایت د رسمي سفر پر مهال د دې ولایت د ملکی او نظامی ادارو له مسولینو سره ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې چې د یاد ولایت ډیری مسولینو پکې ګډون درلود، د یاد وزارت د پالیسیو مسلکی مرستیال شیخ فقیر محمد محمدي په اماراتي ادارو کې د صورت او سیرت جوړونې، حجاب مراعاتولو، د نارینه او ښځینه کارکوونکو د کارځایونو د بیلوالي، د ولسونو او مجاهدینو ستونزو ته پر وخت رسیدلو، د الهي احکامو د پلي کولو په ورسپارل شویو مسؤلیتونو کې د مسؤلینو ژمنتیا او په یو شمېر نورو برخو کې د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان شریک کړ او په دې برخه کې مسؤلینو ته اړینې سپارښتنې وکړې. دې ناستې ته د یاد ولایت د ملکي او نظامي ادارو د مسؤلینو په استازیتوب د ولایت والی الحاج حافظ محمد امین عمري او د دې ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي محمد علیم ناصر راغلي هیئت او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې دلته د ادارو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده او د اسلامي امارت ټول فرمانونه او احکام په ښه ډول پلي کیږي او د امارتي ادارو مسؤلین په دې ولایت کې د امر بالمعروف له مسؤلینو سره همکار دي. دا ناسته د یاد ولایت د استئناف محکمې د رئیس مفتي عبدالرحمن عزیزي په دعایې سره پای ته ورسېده. داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام.